محترم حاضرینو، د تیرو څو جمعو څخه مسلسل ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مذاکره راګرځو او همیشه د دې خبرې یادونه هم کوو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول د دې امت دپاره ډېر عظیم عمل دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول، د پیغمبر علیه السلام سیرت اوریدل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی په خپله ژوند کې راوستل، دا د دې امت د فلاح او د کامیابۍ بهترین لار ده. ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عظیم فضیلتونه ورکړي دي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر عظیم صفات ورکړي دي او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انسانیت دپاره عجیبه د کامیابۍ نقشه و نمونه ورکړې ده چې د امت کومه طبقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې زندگی تیره کی، نو بیا خو هغوی د دې امت د کامیابو طبقاتو څخه بلل کیږي. او خدا نخواسته که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمونه او نقشه د امت د انسانانو د زندگی سلیری سی، بیا هغه طبقه د دې امت د ناکامو طبقاتو څخه شمارل کیږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی دا د ناکامۍ زندگی نه وه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات دا د ناکامۍ صفات نه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم فضایل او فضیلتو د مځکې پر مخ باندې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی بل انسان ته نور نصیب کړي. زه به په خپلو الفاظو باندې تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فضیلت څه بیان کم. زه ستاسو په حضور کې د ټول انسانیت د پلار د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام یو وصیت را اخم. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کیږي، نو هغې خپل بچی حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام ته وصیت کوي، ورته بچی زما د نسل سا، زما د پشته سستا طرف ته یو روح نقل سوی دی او یو بچی نقل سوی دی، یو انسان نقل سوی دی. د هغې به ډېر خیال ساتئ، د هغې به ډېر قدر کوي، د هغې بچي به ډېر حفاظت کوي. ورته بچی هغه روح ته، هغه انسان ته الله تعالی دومره قدر و عزت ورکړی دی چې هغه قدر و عزت په ټوله انسانیت کې د چا نه دی نصیب سوی. چې څومره انسانان د مځکې پر مخ دي، که هغې اولیاء دي که انبیا دي که په هر شکل دي، هغې قدر د بل چا نه دی په نصیب سوی. ورته بچی د هغې چې څومره قدر د الله په حضور کې دی، ستا د پلار د آدم هم هغه قدر نه دی په نصیب سوی. حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خپل پلار آدم علیه السلام وصیت اوري چې یو بچی دی، هغې ته الله تعالی دومره قدر او احترام ورکړی دی چې هغه قدر او احترام د ټوله انسانیت د پلار د آدم نه دی په نصیب سوی. حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام دې ته ډېر حیران دی چې یو بچی دی، هغې په پیړیو په صدیو باندې وروسته را روان دی، هغې به در خپل پلار او د ټوله انسانیت د پلار در حضرت آدم علیه السلام څنګه قدر و احترام پیدا کړي. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام چې کله د حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام حیرت ویني چې هغې پر دې خبره باندې ډېر حیران دی، ورته بچی پر دې باندې ډېر مه حیرانېږي. هغه بچی ته چې الله تعالی کم امت ورکړی دی، د هغې امت سره چې الله تعالی څومره اساني کوي، هغه اساني ستا د پلار آدم سره هم نه ده سوی. چې هغې ته الله تعالی دا زندګۍ لارې څومره اسانه کړي دي، هغه اسانه لارې ستا د پلار آدم علیه السلام په زندګي کې الله نه دي ورکړي. حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام سره د خبرې لږ تفصیل غواړي چې زما په دې خبره باندې پوه که د هغې امت ته الله څنګه اساني کړې ده چې زما د پلار آدم سره نه ده سوی. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ورته بچی زما سره په جنت کې یو معمولی قصور اوسو، یو معمولی کمی رسه اوسو، د هغې معمولی قصور په خاطر باندې الله تعالی زما د نافرمانۍ چرچې په دې 14 طبقه کې جاری کړي. 9 طبقه اسمانونو او 9 طبقه مځکه وله، په اسمانو کې دا چرچې روانې وي، زما د نافرمانۍ ندا او اوازونه خپرېدل چې آدم علیه السلام نافرمان نس، او په مځکه کې چې څومره ملایکې وې په هغې کې هم زما د نافرمانۍ اوازې خورې سوې چې آدم علیه الصلاۃ والسلام نافرمان نس. او د مځکې مخ ته 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران راځي، هغې ټولو پیغمبرانو ته به زما نافرماني ښکاره کېږي.
او در قیامت پورې چې څومره انسانان راځي هغه ټولو انسانانو ته به زما نافرماني ښکاره کیږي او د اسمانو د عرش څخه چې د مځکې ته څومره کتابونه راځي په هغې ټولو کتابو کې به زما نافرماني بیانېږي. لکه زموږ قرآني کتاب کې زموږ قرآن کې هم دا لیکلي دي فعصا آدم ربه فغوا. حضرت آدم علیه السلام د الله نافرماني وکړه. نو ورته بچی زما څه یو معمولي قصور په جنت کې اوس الله تعالی د هغې سزا ماته دا راکړه. لیکن د هغې امت انسانان به داسې چې سهار به هم ګناوې کوي او ماښام به هم ګناوې کوي. د هغې زندګي به په ګناه کبیره کې روانوي او د هغې څه به د ورځې او د شپې د الله تعالی نافرمانی کېږي. د هغې څه به د ورځې او د شپې د الله تعالی حکمونه ماتېږي. لیکن د هغې سره به الله تعالی انسانانو په مابین کې دومره اساني کوي چې د هغې پر دې عیبو به الله تعالی پرده خوروي. او چې کله معاشرې ته راوځي نو خلک به پر لاسونو موچوي، خلک به پر تندیو باندې موچوي. څوک به د پیر نوم ورکوي، څوک به د بزرګ نوم ورکوي، څوک به د عالم نوم ورکوي، څوک به د شیخ نوم ورکوي. لیکن چې کله د هغې په حقیقت خبر سي د هغې غریب زندگی په ګناه کبیره کې روانوي. ورته زما پر معمولي قصور باندې الله تعالی مځکې او اسمانو ټولو کې زما د نافرمانۍ چرچي او اوازې خورېږي. لیکن د هغې امت انسانان به سهار و ماښام غټې ګناهونه کوي، لیکن الله تعالی به پر هغې باندې داسې پرده اچي. ورته بچې زما د یوې نافرمانۍ په خاطر باندې الله تعالی زه د جنت سره وایستلم او الله تعالی په جنت کې زما زندگی ولا د هغې زندګۍ څخه زه محرومه کړم. د هغې نافرمانۍ په خاطر باندې زه د جنت سره ووتلم. لیکن د هغې امت انسانان په سهار و ماښام ګناهونه کوي، لیکن د هغې سره سره به الله تعالی د توبې په شکل ورته جنت ورننه باسي. ورته جنت کې زما زندگی د عاریتن و امانت ولا. عاریتن معنا د خاص زندگی وه. لکه یو څوک چې یو مکان د چا څه په خاص باندې وغواړي وایي زه یو څو ورځې کې تېروم. نو جنت کې زما زندگی عاریتن و امانتن و د خاص زندگی وه. لیکن د هغې امت پر انسانانو باندې الله تعالی جنت ملکن ورکړی دی، د مالکان دي. لکه یو سړی چې په خپل ملکي کور کې اوسېږي. ځکه د الله فیصله دا ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی د انسانانو سره سودا کړې ده چې تاسو نفس و مال ما ته حواله کړئ، زما د طرفه جنت تاسو ته حواله دی. بس ورته زه په جنت کې دننه اوسېدم، لیکن دننه په جنت کې زما استوګنه په دنیا د جنت هغې عاریتن ولا. لیکن دا انسانان په دنیا کې اوسېږي، د مرګ بعد اوس الله تعالی جنت دې ته ملکن ورلیکلی دی.